څنګه چې ته هلته ورسېږې نو ما ته رینګ وکړه. As soon as you reach there, please call me. لکه موږ چې په پښتو کې وایو اکثر چې کله ته هلته ورسېدې د ګاډي نه کوز شوې خپل ځای ته ورسېدې نو ما ته کال وکړه ما ته رینګ وکړه. نو بیا په دغه سچویشن کې موږ دا سنټنس استعمالولی شو. As soon as you reach there, please call me. لکه څنګه چې زه تاسو ته په همیشه په نورو ویډیوګانو کې ویم چې تاسو د یو سنټنس نه ډېرې سنټنسز جوړولی شئ د خپله. دلته د یو سنټنس په مدد سره به موږ ډېرې سنټنسز او جملې د خپله جوړو. As soon as you reach. As soon as you reach. څنګه چې ته ورسېږې. نو اکثر موږ په پښتو کې هم وایو چې څنګه ته ورسېږې نو بیا ماته کال وکړه یا ماته میسج وکړه. نو اوس به موږ د دې نه څنګه نورې سنټنسز جوړو. نو راځئ د دې نه موږ نورې سنټنسز جوړو چې دې سره ستاسو دا ذهن کولاو شي او تاسو به هم د خپله جوړولی شئ. لکه فار اگزامپل ته یو کس ته وې چې څنګه چې تا مونځ وکړو نو ما ته رینګ وکړه. چې کله تا مونځ وکړو یا څنګه تا مونځ وکړو نو بیا ما ته رینګ وکړه. نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شو. As soon as you offer the prayer, please call me. As soon as څنګه چې as soon as مطلب دی څنګه چې you ته offer وکړو د prayer مونځ please call me نو مهرباني وکړه ما ته رینګ وکړه ما ته کال وکړه. څنګه چې هغه راشي نو ما ته میسج وکړه. یعنې څنګه چې هغه دلته راورسي هغه راشي دلته نو ما ته میسج وکړه. نو بیا په انګلیش لینګویج کې موږ داسې وایو. As soon as he reach, please text me. As soon as he reach څنګه چې هغه راورسیږي please text me نو ما ته میسج وکړه. text me د دې مطلب دا دی نو ما ته میسج وکړه. څنګه چې ته ورسیږي نو ما ته خبر راکړه ما ته اطلاع راکړه. As soon as you reach, please inform me. As soon as you reach څنګه چې ته ورسیږي. As soon as you reach د دې مطلب دا دی څنګه چې ته ورسیږي please inform me نو ما ته خبر راکړه ما ته اطلاع راکړه. والله چې څه هم نشو ویلی. اکثر موږ په پښتو کې داسې وایو چې والله څه هم نشو ویلی څه وو. نو بیا په انګلیش لینګویج کې دې لپاره استعمالیږي can't say anything. Can't say anything. والله چې څه هم نشو ویلی. Can't say anything. Anytime. د anytime مطلب دی هر کله یا کله هم. Anytime. د anytime مطلب دی هر کله یا کله هم. لکه for example you can call me anytime. You can call me anytime. یعنې ته ما ته هر کله رینګ کولی شي. You can call me. ته ما ته رینګ کولی شي anytime هر کله. یعنې چې ته کله وغواړې نو ته ما ته رینګ کولی شي. د شپې په 2 بجې هم زه تا ته تیار یم تابعدار یم. You can call me anytime. What for. What for د what for مطلب دی د څه دپاره. What for د what for مطلب دی د څه دپاره. forward هم استعمالیږي د forward او د what for یو مطلب دی خو چې کوم تاسو ته اسان وي او کوم ستاسو په کوم ځای کې استعمالول غواړئ نو تاسو استعمالولی شئ. خو زه درته وایم چې دواړه زده کړئ ځکه چې ستاسو نه څوک تپوس وکړي یا تاسو استعمال کړئ نو دا به ستاسو دپاره ډېر فایدهمند ثابت شي. what for د څه دپاره. forward د څه دپاره. د دواړو یو مطلب دی یو مینینګ دی. what brings you here. What brings you here دلته څه کوي. کله چې ته یو کس ته وایې چې دلته څه کوې دلته څنګه راغلی نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي what brings you here. What brings you here یعنې ته دلته څه کوې دلته څنګه راغلی. yes why not هو ولې نه. yes why not د دې مطلب دا دی چې هو ولې نه. yes هو why not ولې نه. I want to buy a new mobile. I want to buy a new mobile زه غواړم چې یو نوی موبایل واخلم. I want to buy زه غواړم چې والم a new mobile یو نوی موبایل. for whom د for whom مطلب دی د چا دپاره. for whom د for whom مطلب دی د چا دپاره. for him د هغه دپاره. د for whom مطلب دی د چا دپاره. for him مطلب دی د هغه دپاره. for him د هغه دپاره. for you د for you مطلب دی ستا دپاره یا ستاسو دپاره. for you مطلب څه دی. د for you مطلب دی ستا دپاره یا ستاسو دپاره. for my younger brother د خپل ورکوټي رور دپاره یعنې زما د وړوکي رور دپاره. for my younger brother. for our home زموږ د کور دپاره یا د خپل کور دپاره. for our home د خپل کور دپاره.
دا به تاسو ته وړوکي سنټنسز ښکاري دا ډېرې ضروري سنټنسز دي او ډېرې اهمې دي نو دا لازمي زده کوئ. really د really مطلب دی رښتیا یا رښتیا. really رښتیا وې یعنی کله چې ته یو کس ته وې چې ته دا خبره رښتیا کې ته رښتیا وې نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي really I can't believe زه یقین نشم کولی. آیا ته رښتیا وې زه یقین نشم کولی. I can't believe زه یقین نشم کولی. I can't believe هیڅ پروا نه کوي که ته یقین وکړې او که ونه کړې. It doesn't matter whether you believe or not. It doesn't matter whether you believe or not. یعنی هیڅ پروا نه کوي که ته یقین کې او که نه کې. It doesn't matter هیڅ پروا نه کوي whether you believe or not که ته یقین وکړې او که ونه کړې. یعنی که ته یقین وکړې او که ونه کړې هیڅ پروا نه کوي. نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شو It doesn't matter whether you believe or not. So what نو څه چل وشو. So what نو څه چل وشو یعنی کله چې اکثر موږ وایو چې څه چل وشو دغه کار څه چل وشو هلته څه چل وشو نو بیا په انګلیش لینګویج کې دغه دپاره so what استعمالیږي. د so what مطلب دی نو څه چل وشو. So what زه اوس باید کور ته لاړ شم. I gotta go home. د ګټه مطلب دی want to یعنی زه غواړم چې کور ته لاړ شم. چې کله هم تاسو په یو ځای کې ګټه وګورئ ګوټه راغلی د دې مطلب دی want to. نو I gotta go home د دې مطلب دا چې زه اوس باید کور ته لاړ شم ناوخته دی. It's getting dark شپه کېږي تیاره کېږي. یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې ناوخته دی زه به اوس کور ته لاړ شم تیاره کېږي شپه کېږي نو ته هغه ته په انګلیش لینګویج کې ویلی شي It's getting dark د دې مطلب دا دی چې شپه کېږي تیاره کېږي. It's not 8 yet اوس خو لا 8 بجې هم نه دي. کله چې ته یو کس ته وایې چې لا اوس 8 بجې هم نه دي دا دې مه کوه نو بیا هغه ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي It's not 8 yet says who څوک وایي. دې دپاره موږ په انګلیش لینګویج کې ویلی شو says who د دې مطلب دا دی چې څوک وایي یا څوک وایي. says who with whom چا سره with whom د چا سره یعنی ته د چا سره راغلی تا د چا سره خبرې کولې نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي with whom. د with whom مطلب دی چا سره. for example with my friend زما ملګرو سره یا د خپل ملګرو سره with my friend. after you د after you مطلب دی اول تاسو. دا زیاتره استعمالیږي خو دا ډېر کمو کسانو ته ورځي after you. د after you مطلب دی اول تاسو. یعنی کله چې موږ پښتو کې وایو چې یو کس یو مشر وي هغه ته موږ وایو چې اول تاسو کینئ نو بیا به موږ کینو. یا یو مشر ته تاسو ویلی شئ چې اول تاسو خبرې وکړئ تاسو څه ویل غواړئ نو بیا به موږ وکړو نو دغه لپاره هم تاسو after you استعمالی شئ. دغلته هم تاسو after you استعمالولی شئ یعنی اول تاسو. now what د دې مطلب دا دی ښه اوس به څه کوو. now what اوس به څه کوو یعنی اوس به څه کوو د دې کار سره د دې خبرې سره به اوس څه کوو. now what are you done مطلب دی آیا ستا کار وشو یعنی تا چې کوم کار کوو هغه تا وکړو تا پوره کړو نو بیا موږ هغه ته په انګلیش لینګویج کې ویلی شو are you done آیا ستا کار وشو یعنی تا کار وکړو. watch your steps خیال کوه فام کوه یا احتیاط کوه. watch your steps دا ډېر اهم سنټنس دی دا ډېر زیاتره استعمالیږي نو لازمي زده کړئ. watch your steps د دې مطلب دا دی چې خیال کوه فام کوه یا احتیاط کوه. watch your steps چې څومره په وخت وشي که نه نو هغومره به ښه وي. یعنې کله چې موږ په پښتو کې وایو چې دا فلانی کار څومره په وخت وشي نو هغومره به ښه وي. نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شو the sooner the better دا یو شارټ سنټنس دی او په دې کې یو غټ مینینګ پروت دی. یعنی چې دا فلانی کار څومره جل وشي څومره په وخت وشي نو دومره به ښه وي دومره به بهتر وي. the sooner the better. الله دې وبخښه کله چې موږ په پښتو لینګویج کې چاته وایو چې الله دې وبخښه نو بیا په انګلیش لینګویج کې موږ داسې وایو may God bless you د دې مطلب دا دی الله دې تا وبخښي الله دې وبخښه. الله دې ډېر عمر درکړي الله دې ډېر عمر درکړي په انګلیش لینګویج کې بیا موږ داسې وایو may you live long
may you live long د دې مطلب دا الله دې ډېر عمر درکړي. کله چې یو کس ستا ډېر په عذاب کې او ډېر تنګ کي نو اکثر موږ پښتو کې هغه ته داسې وایو، اکثر زنان داسې وایي الله دې واخله. خو خیرې کول ښه نه دي، خو بیا هم تاسو ته دلته دا سنټنس زموږ سره راغلی دی، نو تاسو له پکار دي چې دا زده کړئ. نو بیا په انګلیش لینګویج کې موږ داسې وایو may you die soon. may you die soon. الله دې واخله. may you die soon. may he go to hell. may he go to hell. کله چې تا یو کس ډېر تنګ کړي، په عذاب دې کړي، نو ته هغه ته ویلی شي may he go to hell. may he go to hell.